شیلا که ته ماته نه ملو شوې نو خدای خبر چې زما به څه حال و. بس یو څو ورځې به خفه وي کیدای شي سترګو کې دې اوښکې م راغلي خو بیا به درنه هېروم واپس په خپل مور او پلار لتلي. مور پلار خو ما ډېر لرې پرېښود ستا دپاره خو ما هر څه پرېښود، خپل کور، خپل خاندان. زه تا ته حیرانه یم ته څه پخو دی ګوره که پلار دې خبر شو نو خیر دې نشته ښه. ګوره مورې زه خو ستاسو کار اسانوم پلار مې پوهېږه که نه ګوره د پیسو ټکو لګولو نه وبچ شي. اوهو انوره ته ولې نه پوهېږې ګوره بچې په بخمل کې د ټاټ پیوند نه لګي. ګوره د جنۍ پلار د کارخانو مالک دی او ستا پلار هغه عاجز کلرک دی. د ځمکې اسمان فرق دی ښه. دا کتابي خبرې دي مورې ګوره نه چې ټوله ورځ نوکرۍ پسې سرګردانه ګرځم. ګوره مورې که شیلا سره مې واده وشو نو زما نوکري به پخه شي. انوره ته چې څه وې هغه نشي کېدی. ستا د واده او د نوکرۍ زه ذموار یم نور خلک نه. خو بابا هغه ډېر ښه خلک دي. د غټو خلکو د ښه والي په شان یو غرض چې غرض یې پوره شي نو هغې سترګې بدلې کړي. ګورې بابا کور ته راغلي دولت تللو ته نه ده ورکول پکار. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ دا څه خوبونه یوړي خوبونه خو دې پوره شو خو ویسې ما ته معلومه شوه چې زما چویس غلط نه خو انوره د واده نه مخکې تا ما سره یو پرومیس کړی و. د څه؟ چې ته ما خپل کور ته بوځې خپل مور پلار سره زما ملاقات کوي. خو دومره تلوار د څه ده؟ اخر کله ته ما ته د کور اډرس هم نه ښیې. تا ته پته ده چې هغې د مرزۍ په واده باندې خفه دي خو چې ته دومره لیوالی زما د مور پلار د لیدو دپاره نو ښه ده دواړه به زوی یوځئ. پرومیس؟ یو خبره ده چې زموږ په کور کې به ته ډېره زر به ورشي. بله ده چې هلته ځې خو په خپله خوښه خو راځئ به د هغې په خوښه. ما ته هر څه منظور دي. ایز یو ویش خو د خپل ډیډي نه دې تپوس وکړه. ډیډي که داسې وشي نو څومره به ښه وي؟ نو شیلا نو داسې نشي کېدی. اوس انور له د مور پلار کور ته راتلو ضرورت څه دی؟ ګوره زموږ او د هغې سټیټس کې ډېر زیات فرق دی. ډیډي انور دا خیال د زړه نشي ویستی هر وخت پریشانه هر وخت د مور پلار خبرې. خو شیله دی کې زموږ څه قصور؟ که چېرې هغه غوښتې نو خپل مور پلار له د واده انویټیشن ورکولی شو. دې کې هر څه ډیډي آفټر آل که نن دی که سبا آی هیو ټو میټ هز پیرنټس زه به د هغه مور پلار سره میلاویږم. ګوره شیله ګوره تا چې څه غوښتل ما هغه پوره کړل. ما د خاندان خبره ونه منله ستا خبره مې ومنله. تاسو له مې بېله بنګله واخیسته انور له مې د عزت نوکري وکړه نو بیا هلته راتلو څه ضرورت؟ ډیډي موږ همیشه دپاره خو هلته نه ځو زر به واپس شو. ګوره شیله د انور پلار څوک دی زه دا خبره پټه ساتل غواړم. زه غواړم چې څوک خبر نشي. خو دا خبره پټه نشي پاتې کېدی اخر به ښکاره شي. که د انور د پلار سټیټس زموږ نه کم دی نو څه چلو شو؟ اوکې ټیک ده چې ته سټرس کې نو زه دې څو ورځو کې ښار ته روان یم چېرته چې انور مور پلار اوسېږي. ته ما له د انور دې پته راکړه زه به هغې سره میلاو شم. انور ما له اډرس نه دی راکړی خو ډیډي زه به هم د هغه کور لوکېټ کوم خو چې انور درنه خبر نه شي زه به هم تاسو سره ځم. بس ټیک ده بیا ته تیارې کوه. روانګي کړل ده بس دغه نو ورځ نیمه کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدي چا سره ملاویږي؟ جی د سرفراز خان صاحب سره لږ ملاویږي. صرف مصروفه دی چا سره نشي ملاویدی. اسې تا پیژني؟ نه جی صاحب خو ما نه پیژني. نو بیا اوس سره پاره هغه سره ملاویږي. سبا راشي ملاو به شي ورسره. سبا خو ډېر زیات لرې دی. د 2 ورځو راسې یو ګیم ډوډۍ مې نه ده خوړلې او ناجوړی مزدوري هم نشم کولی. چې څوک هم راځي عمده خبره د سرفراز خان دروازې خو د هر چا دپاره کوله وي بیا ته یې ولې بندې؟ ښه ځه ښه ده نو صاحب سره ملاو شه
وخت په ډېر نه تېری هغه نن مصروفه دی صاحب خو په خپل خلکو نه تنګېږي موږ یې پوسیله راوستو بار نه راغلي دلته خو ډېرې ګرانې دي بس ډېرې ښې چشمې دي بابا سلام علیکم وعلیکم سلام په خیر صنوبر خانه ښې دمو کا وګوره کنه ګولې کاکا صنوبر خان څنګه صفوس کې جامې غوستي ریټایر شو ریټایر ځکه خو بېغمه ګرځي کاکا ته خبر یې نن سبا چې څوک د نوکرۍ نه ریټایر شي نو په پنګو روپۍ ورته میلاویږي او بچې لاړه زمانه بدله شوه زمونږ په وخت کې به چې څوک په پنشن شو که نه نو دغه 20 روپۍ د میاشتې پنشن به ورته میلاوېدو خو ګولې کاکا نن سبا چې څوک ریټایر شي که نه نو په بینکونو کې روپۍ کېږي او د تنخوا نه ورته زیاتې په کور میلاوېږي په کور صنوبر کاکا ته وګوره غټ پنشن به یې اخیستې وي د 4 لکو نه به خو کم نه وي ګولې کاکا هسې که دا روپۍ د بینک کې هم ګېښي که نه نو دغه 8000 روپۍ میاشت خو کرا ده و بچې نن سبا 8000 روپۍ څه شی دی څوک د چا د کوره څه خبر دی خو زه د صنوبر د ژوند نه ښه خبر یم هغه ډېر ایماندار او محنتي سړی دی ریټایر کېدو نه پس ډېر په مشکله ګزاره کوي ګولې کاکا دوی به څه خرچوي خو یو الې او بل شلې په ژوندو خو خرچ وي که نه بچو او د ګېډې نه علاوه نور هم ډېر زیات خرچونه دي صنوبر یو سپین روبې سړی دی خو اصلیت یې ما ته معلومه دی اصلیت زه پین شم بابا همدغه خو غم دی که نه بچو چې د خلکو په سترګو پټۍ لګېدلي دي خو د صنوبر ژوند لکه د هغه د سپینو جامو پاک دی هوښیاران وایي چې د محنت او د ایماندارۍ صله ضرور میلاویږي اوس ګورو چې د ده نمبر به کله راځي راغلې نوکري دې ختمه شو خو سهار سبا او مازدیګر بهر وتل دې ختم نه شو هسې بې څه په سړکونو ګرځئ چې کور کېنم نو ته راته وې بهر وځه چې بهر لاړ شم نو بیا ستا سوالونو نه نوزګارېږم لایبررۍ ته تللی وم اخبار مې کتل بس چې اوس د اخبارونو لوستل پرېږده څه د خپل ځان فکر وکړه څه د دې کور فکر وکړه د کور په فکر کې خو مې ټول عمر تېر شو خیر هر مصیبت پسې ثنا سره راحته وي راحته زموږ په نصیب کې چېرته ده زه خو یم څه شوه خپل خپلوان دی اوس خو درته څوک د 1 روپۍ ستم نه کوي د بني آدم خپل اندامونه هم د هغه ملګرتیا پرېږدي د بل چا به سره خو خیر زما یو ملګری شته هغه زما ضمیر دی هغه زما دولت هم دی او زما عزت هم زه نور صبر نشم کولی صنوبر خانه جوړ قرض خلاص کړه ګني سودا بند لږ صبر وکړه زه به ستا ټول جوړ قرض خلاص کړم تا څنګه نوکري کړې صنوبر خانه د نوکر پیشو خلکو خو کورونه هم ډک وي جیبونه بس دا به زما قسمتي نه خو قسمت خلک په خپله جوړوي صنوبر خانه دا دنیا ډېره مطلب اشنا ده پیم چې پیسه ټکه در سره نه وي که نه څوک در سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي پردي خو لا پردي دي خپل هم درنه ویزاروي ته خو رانه مخ ماړه وکړه زه به دومره صبر وکړم چې 15 ورځې به نوره سودا درکړم او بس